السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې به په نننۍ برنامه کې د ساعت د اقربو ترمنځ د زاویې له پیدا کولو سره اشنا شو. په مثلثاتو کې د ساعت د اقربو ترمنځ د زاویې د پیدا کولو دپاره ځانګړی فرمول وجود لري. مخکې د دې چې فرمول ولیکو دقت وکړئ. یو ساعت باید رسم کو تر څو په مفهوم باندې پوه شو. دقت کوئ. که چیرې موږ او تاسې دا یو ساعت په نظر کې ونیسو که چیرې موږ او تاسې دا یو ساعت په نظر کې ونیسو په دې کې هر ساعت کې نه یوازې په دې کې درې ستنې وجود لري چې یوه د بجو دپاره، دویمه د منټو او دریمه د سکند دپاره شتون لري. که چیرې موږ او تاسې وغواړو چې د دې دوو ستنو یا اقربو ترمنځ زاویه پیدا کړو، که چیرې وغواړو د دې دوو ستنو یا اقربو ترمنځ زاویه پیدا کړو، نو په مثلثاتو کې د دې لپاره ځانګړی فرمول وجود لري. دقت وکړئ. فرمول یې په دې ډول ده: تیتا مساوي کیږي قیمت مطلقه 11/2 منټه 11/2 منټه منفي 10 حرصه یعنی منفي 10 ساعته. دا یو څه ساده کولی هم شو، په دې ډول هم لیکلی شو: تیتا مساوي کیږي 11 تقسیم 2 15.5 سره مساوي کیږي منټه منفي 10 حرصه یا منفي 10 ساعته. د دې فرمولو په واسطه موږ او تاسې کولی شو چې په مثلثاتو کې د منټو او ساعت د اقربو ترمنځ زاویه پیدا کړو. مثال ته یې دقت وکړئ. یا چې که چیرې په یو ساعت کې 2 بجې او 20 منټه ترې تیر وي، نو د دوی ترمنځ زاویه پیدا کړئ. دقت وکړئ. مثال یې په دې ډول ده: وایي چې که چیرې په یو ساعت کې 2 بجې وي که چیرې په یو ساعت کې 2 بجې وي او 20 منټه له بجو څخه تیر وي، منټې مساوي وي له 20 سره، نو تاسو په دې ساعت کې د دوی ترمنځ تیتا پیدا کړئ. دقت وکړئ. د تیتا پیدا کولو دپاره موږ او تاسې فرمول لرو. یوازې په دې فرمول کې د منټو پر ځای دقت کوئ منټونه اچوو او د ساعت پر ځای همدغه قیمت اچوو. انشاءالله چې جواب یې په لاس راځي. دقت کوئ. تیتا مساوي کیږي قیمت مطلقه 11/2 خپل لیکو ضرب د منټ پر ځای همدغه قیمت اچوو 20 منټه منفي 10 په خپله لیکو ضرب 2 د ساعت پر ځای 2 لیکو، نو دا به مساوي شي. دقت کوئ. 1 ضرب 2 2 1 ضرب 2 2 10 ضرب 11 مساوي کیږي له 110 سره منفي 2 ضرب 0 0 کیږي 2 ضرب 3 له 6 سره مساوي کیږي. قیمت مطلقه خپل لیکو 110 منفي 18 مساوي کیږي له 500 درجو سره، نو د
هر کله چې په یو ساعت کې 2 بجې 50 منټه ترې تیر شوي د زاویې پراخوالی به له 50 درجو سره مساوي وي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. وایي که چیرې په یو ساعت کې 15 بجې او 40 منټه تیر وي، که چیرې په یو ساعت کې 15 بجې وي او د منټونو تعداد مساوي وي له 40 سره، نو تاسو د دوی ترمنځ تیتا پیدا کړئ. د تیتا پیدا کولو ته دقت وکړئ. موږ فارمول لرو، په همدې فارمول کې قیمتونه لیکو. دقت وکړئ، فارمول په دې ډول ده: تیتا مساوي کیږي قیمت مطلقه 11/2 ضرب منټونه منفي 10 ضرب ساعت یا هرتز. نو تیتا به مساوي شي قیمت مطلقه پر خپله او 11 تقسیم 2 هم په خپله. د منټو پر ځای خپل قیمت لیکو ضرب 40 منفي 10 په خپله ضرب د ساعت پر ځای راکړل شوی قیمت وضع کوو 15. نو تیتا به مساوي شي له 1 ضرب 2 ضرب 4 له 2 سره 2 ضرب 2 له 4 سره مساوي کیږي. 11 ضرب شل مساوي کیږي. له دقت وکړئ، 11 ضرب شل مساوي کیږي له 200 شلو سره. 11 ضرب شل مساوي کیږي له 200 شلو سره منفي 15 ضرب 0 3 ضرب 5 15. نو تیتا قیمت به مساوي شي 200 شل منفي 150 له 70 درجو سره. کله چې د یو ساعت کې د بجو تعداد یعنی بجې 15 وي، منټو تعداد 40 وي، نو د دوی ترمنځ به د تیتا یعنی زاویه پراخوالی له 70 درجو سره مساوي وي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې په یو ساعت کې 3 بجې او 40 منټه وي، 3 بجې او د منټو تعداد مساوي وي له 40 سره، نو تاسو یې تیتا پیدا کړئ. دقت وکړئ، د تیتا پیدا کولو دپاره فارمول موږ لرو په دې ډول ده: 11/2 خپل لیکو، د منټو پر ځای راکړل شوی قیمت لیکو 40 منټه منفي 10 په خپله لیکو، د هرتز په ځای یا د ساعت په ځای راکړل شوی قیمت ضرب 3 لیکو. نو مساوي کیږي 1 ضرب 2 2 ضرب 2 4 11 ضرب شل له 200 شلو منټو سره مساوي کیږي منفي 3 ضرب 0 3 ضرب 3 9 کیږي. 200 شل منفي 90 مساوي کیږي له 110 درجو سره. یعنی د زاویې پراخوالی د اقربو د ساعت او منټو ترمنځ مساوي ده له 110 درجو سره. انشاءالله چې تاسې به اوس وکولی شئ چې د دوی ترمنځ زاویه پیدا کړئ. که چیرې موږ تاسو ته دا ډول سوال راکړلی شي څه ډول یې حلولی شو، باید د دې حل سره اشنا شئ. دقت وکړئ، موږ او تاسو ته یې ویلي دي که د ساعت د ثانیې عقربه یعنې د ثانیې ستنې 40 ثانیې دوران کړی وي، د ثانیې د عقربې په سطح طی شوې زاویه پیدا کړئ. دقت وکړئ، که چیرې د ساعت د ثانیې 40 سیکنډه دوران کړی وي، تیتا یې پیدا کړئ.
موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو چې ساعت ثانیه په شپېتو سکینډو کې 2 پای راډیانه فاصله طی کوي. موږ نه سوال کې هم د راډیان له جنسه زاویه غوښتلې ده. وایي که چیرې د ساعت د ستنې عقربو 40 سکینډه دوران کړوي نو زاویه یې د راډیان له جنسه پیدا کوي. په دې موږ پوهیږو چې هره د ساعت ستنه په شپېتو سکینډو کې 2 پای راډیانه فاصله طی کوي. دقت وکړئ د دې پیدا کولو دپاره باید موږ او تاسې له تناسب څخه ګټه واخلو. تیتا مساوي کیږي په تناسب کې کوم حد چې نامعلوم وي د هغې مقابل مخرج ته ځي. په دې ډول 80 سکینډه مخرج ته 40 سکینډه ضرب 2 پای په صورت کې سکینډ د سکینډ سره له منځه ځي، صفر له صفر سره د منځه تللی شي. په صورت کې که اختصار وکړو 2 ضرب 2 4 په مخرج کې 2 ضرب 3 شپږو سره مساوي کیږي نو د تیتا قیمت مساوي کیږي 2 ضرب 2 4 پای په مخرج کې 3 نو 4 سکینډه د 40 سکینډه دوران چې کړوي نو تیتا د راډیان له جنسه مساوي کیږي 4 پای پر 3 سره. یو بل مثال ته په همدې کې دقت وکړئ. ویلی دي که د ساعت د ثانیو عقربه 60 ثانیې دوران کړوي د ثانیې د عقربې پسته طی شوې فاصله پیدا کوي. ویلی دي چې که چیرې 60 سکینډه دوران کړوي تیتا د راډیان له جنسه پیدا کوي. په دې موږ تاسې پوهیږو چې د ساعت ثانیه په 80 سکینډو کې 2 پای راډیانه فاصله طی کوي. هلته دقت وکړئ بیا هم تناسب تشکیلیږي 80 سکینډه مخرج ته 60 سکینډه ضرب 2 پای صورت ته ځي. سکینډ له سکینډ سره صفر له صفر سره اختصار کولی شو. په صورت کې 1 ضرب 2 2 مخرج کې 2 ضرب 3 شپږ 1 ضرب 2 2 پای په مخرج کې 3 لاسته راځي. انشاءالله تاسې به اوس وکولی شئ چې په ساعت کې هر ډول سوال درکړلی شي حل یې کړئ ځکه دومره سخته موضوع نه ده، اسانه سوالونه دي. دقت وکړئ یو تمرین او یو فعالیت هم درته لیکم په دې برنامه کې ځکه ما مخکې یادونه کړې چې د هرې موضوع دپاره ما فعالیت سره د جوابو تمرین بهیر له جوابو ستاسو دپاره راوړی ده. دقت وکړئ که چیرې په یو ساعت کې 2 بجې وي له دې څخه 10 منټه تیر وي نو تاسو یې تیتا د دوی ترمنځ تیتا پیدا کړئ. جواب یې ده 22.5 درجې. دویم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې په یو ساعت کې 3 بجې وي او د منټو تعداد مساوي وي له 50 سره نو تاسو د تیتا قیمت پیدا کړئ. قیمت معنی ده پیدا کړه د تیتا دا تاسو پیدا کړئ. دا مو تمرین د تمرین دپاره یو بل سوال هم درته لیکم. دقت وکړئ. دریم مثال په دې ډول ده که چیرې د ساعت کې 15 بجې او له دې څخه تیر شوي وي 60 منټه نو تاسو یې ترمنځ
د تیتا قیمت پیدا کړئ یو فعالیت دوه د تمرین دپاره تاسو په دې باندې کار وکئ لومړی چې کوم سوالونه ما درته حل کړي دي هغه حل کړئ او وروسته بیا په فعالیت او تمرین باندې کار وکئ جوابونه یې پیدا کړئ که چیرې مو حل نشول کړله مهرباني وکئ ما ته یې ولیږئ په راتلونکو برنامو کې به زه درته حل کړم دا وه د نننۍ ورځې برنامه تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ